السلام علیکم دوستانو د اویس په باره کې نوې خبر راغلی دی چې د اویس قاتلانو څه ویلي دي دا ټولې خبرې در سره شیر کول غواړم که دې نه مخکې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل بټن هم ووهئ ملګرو نوې خبر راغلی دی چې کوم کې د اویس چې کوم قاتل دی الیاس هغه ویلی دی چې یو هفته وشوه چې ما خپل بچی نه دی لیدلی او خپل بچی راته ډیر زیات یادیږي او ما د خپل بچی نه ګزاره کول ډیر ګران کار دی ملګرو الیاس دا هم ویلی دی چې نن ما ته دا پته ولګېده ده چې خپل بچی څومره ګراني او خپلو بچو سره مور پلار څومره مینه کوي ملګرو اویس چې کوم قاتل دی الیاس دا د اویس تره زوی هم دی او د اویس خوراکی هم په دې باندې واده دی ملګرو الیاس دا هم ویلی دی چې ما په اویس باندې خطا ډزې کولې چې ما وی زه به ویرم خو هغه خپې ته ولګېدو چې هغې نه پس ما وی چې خبره اورانه شوه او په سر باندې مې ووشتو ملګرو د اویس چې کوم قاتلان دي هغې پسې د کور والا یو هم نه دی ورغلی چې هغې ټول د اویس سره ولاړ دي هغې دا وایي چې اویس بېګناه او اویس سره ظلم شوی دی ملګرو اوس چې کومې څومره هم خبرې رالې یقینا دا قاتلان چې کوم دي خپل خلاصي دپاره مختلف قسم خبرې کوي خو اویس بېګناه او د اویس چې کوم نوی راپورټ راغلی و هغې کې د اویس ټولې خبرې دا ثابت شوې چې اویس بېګناه او اویس سره ظلم شوی دی ملګرو دا و د اویس په باره کې نوی خبر او د نورو ویډیو پورې په لوی الله سپارو د خپل ځان د خپلو بچو ډیر خیال ساتئ د الله په امان